बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ورو بیا هم د یوې نوې وړاندې کولو سره نجیب الله زرق د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ټول به ترو جوړ او صحت کوم برتن وي دوستانو. په نوې ویډیو کې تاسو ته دا خام چې څنګه کولای شو له اف جی کوین یا افغان کوین څخه باینانس ته ډیپوزټ یا وډرا څه ډول وکړو. مطلب مونږ سره په افغان کوین کې یو اس ډی ټي یا ډالر سره دی غواړي چې دغه مونږ باینانس ته ولېږو. نو کله چې مونږ باینانس ته لګو نو مونږ وایو چې څنګه کولای شو باینانس ته ډیپوزټ وکړو یا باینانس ته ولګو او څنګه کولای شو ل افغان کوین نه وډرا کړو. نو د دې طریقې د کول په همدا ویډیو تر پایه سره وګورئ. هیله د نوي کوم چې ته زموږ یوټیوب ټلګرام چینل نوی جوائن کړئ سبسکرایب کړئ. لطفا د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به د ټلګرام چینل همدارنګه د یوټیوب چینل لینکونه پراته وي. لاړ شئ هغه در سره جوائن او ګډون پکې وکړئ سبسکرایب کړئ ترڅو هر وخت چې نوې ویډیوګانې د انلاین کار کول په مورید یا د نورو تخنیکی ویډیوګانې یا درسي ویډیوګانې موږ یوټیوب او ټلګرام ته پورته کوو تاسو لا غوښنه نه خبر شئ او ګډه تنه واخلئ. خو بل دا ونه د هم کوم چې کچې ته متروسه په افغان کوین او آزاد کوین کې اکاونټونه نوي جوړ کړي نو د دوی لینکونه به هم د ویډیو په ډسکرپشن کې پراته وي. لاړ شئ د لینک باندې کلیک وکړئ زموږ په ریفرل باندې اکاونټونه جوړ کړئ. نو اوس دوستانو زو چې څه ډول کولای شو ل افغان کوین نه وډرا وکړو او باینانس ته څه ډول ډیپوزټ وکړو. نو تاسو به لومړی دوستانو په خپل اف جی کوین کې به تاسو د والټ برخې ته لاړ شئ. وروسته به تاسو دوستانو کچیر ته غواړئ چې کوینونه وډرا کړئ خو له یو اف جی نه بل اف جی ته نو په اف جی باندې به ودرېږئ او بیا به لاړ شئ وډرا بټن باندې به کلیک واخلئ. د اماونت په برخه کې به تاسو ورته کوینونه ولیکئ چې څومره کوینونه لګئ او د لاندې دوهمه خانه کې به تاسو ورته د بل اکاونټ ادرس ورته راواخلئ. دغه نو بیا په وډرا نو باندې به کلیک واخلئ. خو زه یوازې یو اس ډی ټي وډرا کوم. نو د یو اس ډی ټي د وډرا لپاره به تاسو لاړ شئ په د یو اس ډی ټي بټن باندې کلیک واخلئ. دغه نو به تاسو دوستانو لاړ شئ د وډرا بټن ته چې دا تاسو ګورئ په دې باندې کلیک واخلئ. دای ځکه زه اوس ګورم چې زه څومره اندازه کولای شم ل اف جی نه زه وډرا وکم. نو دلته لیول 4 چې تاسو ګورئ په دې پروګرس وډرا په دې بټن باندې کلیک واخلئ او دا غي نورسته دلته ما بعضی ټسکونه کمپلیټ کړی دي پوینټونه راکوي ترڅو زه د وډرا حد لوړ کم. دغه ټسکونه د دې لپاره دي لیول پروګرس تر راځم د دې کې زه ډیر پوینټونه لرم. د 13 پوینټونو په لرلو سره زه کولای شم د ورځې تر 500 پر اس ډی ټي وډرا کم. نو څومره چې زه پوینټونه پورته کم همغه اندازه زه کولای شم د وډرا حد زه هم پورته کم. نو زه اوس 13 پوینټونه لرم زه کولای شم چې تر 500 پر اس ډی ټي زه وډرا کم. اوس راځو د دې کې اماونت کې زه ورته لیکم چې 50 دین ورسته یو ار بی ای سی یا بی 20 والټ ادرس. نو زه زم باینانس ته راغلم. زه اوس غواړم چې زه باینانس ته ډیپوزټ وکم یا باینانس ته زه ډالر راولګم. کچا د ډیپوزټ خبره کوله یا باینانس ته ویل چې مطلب زه باینانس ته ډالر لګم. نو دواړه یو خبره د ډیپوزټ او باینانس ته ډالر لګل. نو تاسو بلار شي باینانس ته دا غنور ته بلار شي اسټ برخه ته په دې اسټ بټن باندې کلیک واخلئ. نو د باینانس د ډیپوزټ لپاره اډ فونډز په دې بټن باندې کلیک واخلئ. ځکه چې زه غواړم باینانس ته ډالر راولګم نو په دې اډ فونډ بټن باندې کلیک کوم. دای ځکه به زه دغه لومړی اپشن چې تاسو ګورئ ډیپوزټ اسټ نو دلته تاسو ښکاره لیکل ډیپوزټ کریپټو فرام د ایکسچینج والټس ټو باینانس. نو زه په دې بټن باندې کلیک کوم. دین وروسته زه اوس خپل باینانس ته څه شی را لګم. زه خپل باینانس ته یو اس ډی ټي را لګم. په دې سرچ کې به سرچ کړئ او کچې تاسو ته مطلب په دې لیست کې نه ښکارېده او که ښکارېده دغه په دې ځای کې اس ډی ټي ښکارېږي. زه په دې اس ډی ټي بټن باندې کلیک کوم. د دې نه وروسته هلته تاسو په دې ځای کې تاسو ولیدل چې تاسو نه بی 20 ادرس غوښتی دی. نو په خپل باینانس کې به تاسو هم دلته مختلف نتورکونه دي. نو تاسو به بی 20 نتورک دغه لومړی نتورک چې تاسو ګورئ دغه به تاسو انتخاب کړئ. له دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ د کاپي بټن باندې کلیک واخلئ. دغه ډیپوزټ ادرس به تاسو کاپي کړئ ځکه زه اوس خپل باینانس اکاونټ ته ډیپوزټ کوم. نو دې باندې به کلیک واخلم. نو اوس به واپس لاړ شم اف جی کوین اپلیکیشن ته لاړ بشم هغه ادرس به په دې ځای کې ورته پیسټ کړم. نو کله مې چې ادرس پیسټ کړ د هغې نه وروسته زه اوس راځم په وډرا نو بټن باندې کلیک کوم. خو زه که چېرته میکسیمم بټن باندې کلیک واخلم ما سره اس ډی ټي اوس په اکاونټ کې نشته. که چېرته تا سره په اکاونټ کې اس ډی ټي در سره و دلته به ټول راپورته شي. خو مخکې د دې نه چې زه وډرا وکم نو د دې لپاره به زه لومړی راځم سواب برخه ته. له سواب نه وروسته به زه راځم دې بټن ته به زه راځم په دې برخه باندې زه کلیک کوم. ما سره کوینونه را سره دي نو زه د کوینونو لپاره به زه دا دویم اپشن انتخاب کوم. زه کوینو په اس ډی ټي بدلوم. دلته به راشم او میکسیمم بټن باندې کلیک واخلم. نو دغه ټولو کوینونه یو $5 جوړیږي. سواب نو بټن باندې به کلیک وکم چې ډالر ته بدل شي. نو بالکل دغه دی ما سره کوینونه په اس ډی ټي بدل شول.
بیا راځم والټ برخې ته، بیا راځم USDT برخې ته او وډرا بټن باندې کلیک کوم. دې ځای کې که چیرته زه اوس میکسیمم پرایس کوم نو ما سره $2.50 دی او زه د وډرا اندازه چې د زما د وډرا اندازه $50 دی، نو زه ورته 50 ولیکم. هغه 10 به زه بیرته په دې ځای کې پیسټ کم او وډرا نو بټن باندې کلیک واخلم. نو وډرا ریکویسټ رجسټرډ په دې کې مونږ ته وایي چې تاسو ته یو ویریفیکیشن کوډ درغلی دی، هغه به زه له ایمیل نه کافي کم، دلته به زه ورته ورکم. زه ځم جمیل ته. نو بالکل دغه د ماته کوډ راغلی دی 940 356 به دغه کاپي کم له دې ځای نه او کوډ به زه دلته ورکم. نو هغه ویریفیکیشن کوډ مې ورکړ. د هغې نه وروسته به زه په ویریفای بټن باندې کلیک واخلم. نو بالکل زمونږ د لاندې کې تاسو میسج ولیده زمونږ د وډرا ریکویسټ څنګه شو، هغه رجسټر شو. نو موږ ورته منتظر شو دا چې په سیستم باندې د کسټمر رش بیخي زیات دی، نو یو څه وخت نیسي. نور ستونزه ان شاء الله نه لري، په اسانۍ سره به زموږ باینانس ته وډرا ورسیږي. کوم چیرته ویډیو خوښ شو ویډیو له ملګرو سره هم شریک کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب او ټلګرام چینل دواړه درسره تعقیب وئ. د ویډیو په ډسکرپشن کې به د یوټیوب او ټلګرام چینل لینکونه پراته وي، همدارنګه د دې اپلیکیشنو لینکونه به هم پراته وي. لاړ شئ هلته په اپلیکیشنو کې اکاونټونه جوړ کړئ، سرمایه‌ګذاري وکړئ، کار ترې واخلئ، ګټه ترې واخلئ او یوټیوب ټلګرام درسره جاین کړئ. ویډیو باندې حتما یو کمنټ ښایسته کمنټ وکړئ او لایک مو هم هیر نشي.